چندنۍ غوندې شوه راته ویلې جاړه جاړه ورځ دې تېره شوله راته ویلې جاړه جاړه ورځ دې تېره شوله د ماښامي خیرونه غواړه ورځ دې تېره شوله باغ کې دې بیا نه ولیدن مازدیګری ووتو باغ کې دې بیا نه ولیدن مازدیګری ووته راځه ارمانه کډن غاړه ورځ دې تېره شوله راځه ارمانه کډن غاړه ورځ دې تېره شوله د ماښامي خیرونه غواړه ورځ دې تېره شوله څه حسرتونه د ښادۍ څه د روزګار غمونه څه حسرتونه د ښادۍ څه د روزګار غمونه که دې ګډوډ کړه سره دواړه ورځ دې تېره شوله که دې ګډوډ کړه سره دواړه ورځ دې تېره شوله د ماښامي خیرونه غواړه ورځ دې تېره شوله ذوق باندې لا ونیسي دنده د سخن طیبه ذوق باندې لا ونیسي دنده د سخن طیبه که د جندي په غاړه غاړه ورځ دې تېره شوله د جندي په غاړه غاړه ورځ دې تېره شوله د ماښامي خیرونه غواړه ورځ دې تېره شوله راشد خټک صاحب ته خواست کوو چې دوه کلامونه یو هغه زمونږ په فرمایش کې سبحان الله والا کرن خان چې کوم کلنګ غواړي کلنګ سبحان الله غزل نه مخکې د هغې دوه درې شعرونه هغه داسې و چې دا زړه او د مستۍ دغه غورځنګ سبحان الله دا زړه او د مستۍ دغه غورځنګ سبحان الله په ورانه هدیره کې د ژوند رنګ سبحان الله دا یو ثواب مو ډېر دی چې سحر لمانځه دپاره دا یو ثواب مو ډېر دی چې سحر لمانځه دپاره ملا راپاڅوو د جام په کرنګ سبحان او دا جنګ د شوخو شوخو خاطرو په لار تېرېږي که اورمه د چا د بنګړو شرنګ سبحان الله او خبر شوې ستا له مرګه د وفا د لار شهیده چې هورې شوې په خپلو کې په جنګ سبحان الله په یو نظر باچا کې د مدو مدو ملنګ په بل نظر باچا کندې ملنګ سبحان الله او راشده په دروغو به یې څنګه باور نه کړم دا شونډې دا خبرې دا آهنګ سبحان الله مړو په مړوندونو نښې پاتې دي ستا د لیونو په مړوندونو نښې پاتې دي زلفې خوروه د زنځیرونو نښې پاتې دي ستا د لیونو په مړوندونو نښې پاتې دي زلفې خوروه د زنځیرونو نښې پاتې دي او دومره موده پس زما د زړه صحرا کې څه غواړې دومره موده پس زما د زړه صحرا کې څه غواړې دلته اوس فقط د غم د پلونو نښې پاتې او لاندې به یې خلک د وزرو شغان اوري
لاندې به یې خلک د وزرو شغان اوري، پاسه په چونغر د عقابونو نښې پاتې او لا غوټۍ غوټۍ سترګې د بل سپرلي په تمه دي. لا غوټۍ غوټۍ سترګې د بل سپرلي په تمه دي، لا دې په پلو کې د ګلونو نښې پاتې دي. او څومره د پامیره د ستم غشي زغملي دي، څومره د پامیره د ستم غشي زغملي دي، ستا په پلن ټکر د پرهرونو نښې پاتې دي. او یو بحر مستی د ځوانۍ له کاسې تویه شوه، یو بحر مستی د ځوانۍ له کاسې تویه شوه، لرې په ساحل د ارمانونو نښې پاتې دي. او دوې تشې پیالې، یو مړاوی ګل او یو نیمګړی شعر، دوې تشې پیالې، یو مړاوی ګل او یو نیمګړی شعر، دا مې د ماښام د محفلونو نښې پاتې دي. او څه پوښتې راشي چې د یارانو مزاج څنګه دی، بس د تېرېدونکو موسمونو نښې پاتې دي. د دې مشاعرې مشر مېلمه عزیز مانیروال. خود پرسته خود پسنده یار لاړ، خود پرسته خود پسنده یار لاړ، زما ډېره عقلمنده یاره، زما وخته زما بخته زما تخته، زما وخته زما بخته زما تخته، زما مرګه زما ژونده یاره لاړ. زما وخته زما بخته زما تخته، زما مرګه زما ژونده یاره لاړ. لیونتوبه ښه شوه ویښتې کړم له خوبه، لیونتوبه ښه شوه ویښتې کړم له خوبه، لیونتوبه ښه شوه ویښتې کړم له خوبه، ستا زانګو دې وي ځوړنده یاره. د کامونو وي ښایست په کلتورونو، د کامونو وي ښایست په کلتورونو، د کامونو وي ښایست په کلتورونو، پښتانه پکې دوه چنده یاره. د کامونو وي ښایست په کلتورونو، پښتانه پکې دوه چنده یاره لاړم. د ژوند سر ته رسېدو آسان نه و، د ژوند سر ته رسېدو آسان نه و، په ما وچورلېده ژرنده یاره لاړم. ورورولۍ مکته ده، ورورولۍ آسان نه و، د ژوند سر ته رسېدوم آسان نه و، په ما وچورلېده ژرنده یاره لاړم. ورورولۍ عزیزولۍ پښتونولۍ ده، ورورولۍ عزیزولۍ پښتونولۍ ده، د مابڼ نه تر میوند یاره. نو بس د دغه ځای راته کېده ښه صاحب و، ښه پروډیوسر صاحب و، زه وایم ټیچر دغه جالارې ګودرې خطا شو مالې زه وایم چې ستمبر ګرځېدو، چې ستمبر ګرځېدو ما باندې سر ګرځېدو، او منظر ولاړو په ځای، منظر ولاړو په ځای، او پس منظر ګرځېدو، او دهقان په خوب ودو، دهقان په خوب ودو، فصل کې خر ګرځېدو. او مرغاوې ټولې ساوي، مرغاوې ټولې ساوي، کارغه چې بر ګرځېدو، او
ساحل په سرچ کې نو ساحل په سرچ کې نو ټرینډ کې کسکر لیډر کوله وده لیډر کوله وده ولس نهر ډېره ده ووفات شوی وفا ووفات شوی وفا هسې انور ډېره عزیز لالا یو نظم چې بیا هغه تاریخ لیکمه بیا مې ډېر یاد شوی دی وینې وینم جنګ وینم کلی برباد شوی دی دلته هم خاماران وینم شروع جوړې عذاب دی ژوند نه ساه ختلې ده ټول سراب دی یو مسیحا پیژنم دردونو له درمان دی ژوند جوړ کړی و هغه فخر افغان دی دا والا دی ما ته سمه کوم نه دې کیس کې نور راغلی نور څه مسله بس دا یو د 1980 یو شعرونه دي بس هغه دې وخت کې ما ته بیا چې او بیک ګراوند ټول د مزیدار ستا راغلی یاره ستمګره سدي چلو یاره ستمګره دا بس هغه چې کوم هغه راغلی چې اوس به بل وایم بل یاره ستمګره سدي چلو دا د محبت په خار یې غلو ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې بیا د کار په تور شپه د غلو او ګل جانانه ډېر درته مختور یو ګل جانانه ډېر درته مختور یو سر سره مسستا د اوربل وکړو او سږي لپې زه د رقیبان سږي لپې زه د رقیبان وکړو کار خو د پردو را سره خپل او دا هغه وخت کې عباسینه کیسه وکړه لاړې عباسینه یاد دې پاتې شو هغه واټه ریکارډ چې شو کنه لاړې عباسینه واټ یاد دې پاتې شو څوک مستاپ خونه چې د بل وکړو مونږ درته افکار په لاره نستي دي تاسو په یارانو کې درتللي ډېر ښه افکار صاحب ډېر زبردست ته خو هم دغه نه ډېر دیش نه مخکې ډېر دیش شاباش دلته چې اوس ما ډډه وهلې وه نو هغې کې مې یو دغه رایاد شي دغه زیات یاد دي راشد ته چې یو خو اول خو د طیب الله خان ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ یې په دې سرحال کې مېلمستیا وکړه او موږ سره ډېره مینه وکړه بیا دا چې راشد هم راغی نو زموږ دغه کور هم نور هم پوره شو او زه اکثر دا خبره کوم چې مشرانو زموږ اورېدلي دي چې علم په کتابونو کې دی عقل په انسانانو کې دی او ژوند په محفلونو کې دی نو موږ یو محفل را جوړ شو دا نو خوشحاله خبره ده بیا شعرونه چې ملګرو ویل نو ما ته د جانکي یو هغه یاد شو شعر چې هغه وایي چې in the care of melancholy the goddess of grief and joy dwell side by side چې د افسردګۍ په غار کې چې د خوشحالي او غم یو ځای ولاړ او پښتو کې مونږ خامخا دي وروړه نو دا ځکه په دې شاعرۍ کې غم او درد هم وي په روماني انداز کې هم وي او ښکاره هم وي سپړدې هم وي چې هسې هم که تاسو وګورئ نو د ژوند هره تېرېدونکې لمحه چې ده نو هغه په شا درد کوي هغه د خوشحالۍ هم وي ځکه چې هغه ماضي شي او بیا چې لکه داسې دور مې هم تېرېږي چې لکه اوس د مثال په توګه باندې یو ډېر ښه سندرغاړی وي لکه زموږ باچا په وخت د پښتو او خدای مو که د هغه په کور باندې اور لګېدلی نو هغه سندرغاړی څوک دا نه وایي چې ته په لی او په سر کې ولې سندره ونه وي بلکې هغه به چغې وایي نو کله چې یو قوم من حیث القوم کرایسس نه د بحران نه تېرېږي نو هلته به خامخا
په شاعرۍ کې چې دی نرمي کار سان د به سیوا کېږي چغې او دردونه به سیوا کېږي یعنې شاعري او آرټ او سیوا هنرونه خو د کائناتو کې چې دی نو د کائناتو په دې فطرت کې نور رنګونه شیندل د فطرت دا رنګونه هم بیانول او د خپل تخیل رنګونه په کې بیا شاملول او دا نور ښایسته کول او دا انسانانو له خوشحالي ورکول چې ظاهره خبره ده چې دا یو هنر دی او چې دا هنر ایلیا هینبرګ وایي که نه چې دا ضروري ده چې یو شاعر دې د راتلونکي سلو کالو لپاره ولیکي هغه دې د یوې لهجې لپاره ولیکي خو چې دا لهجه کې د کام تقدیر بدلېږي او دې پکې خپله برخه واچوي موږ هم دا قسمه دور نه تېرېږو دا قسمه بحران نه تېرېږو نو زموږ په شاعرۍ کې به د رومان سره سم چې کوم دی نو دغه دردونه او دغه تکلیفونه او دغه مزاحمت خامخا وي ځکه زموږ د ملګرو په شعرونو کې هم او په غزلو کې هم دا څونه وو د رومان په غېږ کې چې د ورسره مزاحمت هم و چې کوم حالات کې هغه پکې ښکارېدل نو زه خو شاعر نه یم او هسې د نمبر تېرولو دپاره مې هغه د حضرت موهاني خبره ویلې او داسې شاعران هم شته چې د هغوی ټول کائنات یو نظم وي او هره شاعرۍ کې هره مشاعره کې خو په بېشرمۍ سره ولیکي نو زه به چې کوم دی نو یو غزل تاسو سره شریک چې د فکرونو اندېښنه کې څومره زور دی او په جنون او په جذبه کې څومره زور دی زما عقل او خیره دې لوله پکې ستا د حسن په جلوه کې څومره زور دی او یو هوښیار راته په غوږ کې داسې ووایي په خوږه پسته لهجه کې څومره زور دی او یو بوډا دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکړه دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکړه د وختونو تنسته کې څومره زور دی او د وختونو ګزارونه دي او دا ده د پښتون نره سینه کې څومره زور دی او په خندا دې راته ووایي کور ته راشه ستا د خولې دغه رازه کې څومره زور دی او ستا امین د سپینې ږیرې هېره نه کړه د وصال په هغه شپه کې څومره زور دی بابا خیلی شیر کی خیلی گزاره کرده